سلام دوستانو، راځئ نن د اوږې د سوپراسپیناتس عضلې د شلیدو په اړه خبر وکړو. نو راځئ پیل وکړو چې سوپراسپیناتس عضله څه وه. په اصل کې سوپراسپیناتس عضله د اوږې د بند شاوخوا له څلورو اصلي عضلو څخه یوه ده. د سوپراسپیناتس عضلې وظیفه دا ده چې تاسو لاس له غاړې څخه پورته کړئ. یعنی کله چې تاسو هڅه کوئ خپل لاس پورته کړئ لکه څنګه چې ویښتان وړئ، یا چې تاسو هڅه کوئ خپل لاس پورته کړئ زو له سر پورته الماري څخه څه شی راواخلئ. اصلي عضله چې دا حرکت رامنځته کوي سوپراسپیناتس عضله بلل کیږي. اوس دا عضله کیدای شي بشپړه یعنی مشلېدلې وي یا پکې التهابي حالت رامنځته شوی وي. او عموما نشانې درد، کمزوري یا د لاس پورته کولو کې ستونزه ده. په ځانګړي ډول کله چې هڅه کوئ خپل لاس د اوړې له سطحې پورته کړئ. نه، کله چې موږ د سوپراسپینیټس د شلېدو د لاملونو په اړه خبرې کوو نو اساساً دوه لاملونه لري. یو یې تخریبي دی چې د عمر له زیاتوالي او د عضلو له زړېدو سره تړاو لري. او دا د 40 کلونو څخه پورته عمر لرونکو کسانو کې عام دي. او دا په هغو کسانو کې ډېر لیدل کېږي چې د سر پورته فعالیتونه کوي لکه رنګول، لامبو اهل یا د جیم تمرینونه، په ځانګړي ډول کله چې په جیم کې بیا په لبس کوي. نو د دې له امله ورو عضله کمزوري کېږي، تخریبي کېږي او کله نه کله د دې شاوخوا اډکې سپور جوړیږي چې د عضلې سره ټکر کوي او دا شلېدلو ته لاره هواروي. دویم مهم لامل دا دی چې کله دا د کوم ټپ یا حادثې لامل وي، لکه کله چې تاسو له لوړوي نه غورځئ او ناڅاپه د څه شي نه ځان نیسئ، نو دا ناڅاپي زور چې اوښې ته راځي د سوپراسپیناتس د شلېدو سبب کېدای شي. یا کله چې تاسو ناڅاپه دروند وزن پورته کوئ پرته له دې چې ځان ګرم کړئ. ځینې وختونو مستقیمه ضربه هم د دې لامل کېدای شي، مګر دا خوره ډېر نادر دی. نو د سوپراسپیناټس او ښې نشۍ په اصل کې پنځه دي. لومړی د لاسونو په پورته کولو کې درد دی، په ځانګړې توګه کله چې تاسو هڅه کوئ چې د اوږو څخه پورته کړئ. کله چې تاسو هڅه کوئ چې د سر د لاکر څخه یو څه واخلي، یا کله چې تاسو هڅه کوئ چې خپل ویښتان ګنډل. همدارنګه دا کولی شي د شپې ډېر رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې تاسو د شپې په وره تیغ پروتیز. دریم دا کولی شي د کمزوري لامل شي. په اصل کې عضله هلته نه وي او یا شل شوی وي نو تاسو به د خپل لاس پورته کولو کې ستونزه ولرئ. ځینې وختونه کېدای شي د اوږې په بند کې د کلیک یا بندېدو احساس هم وي. او پنځم دا چې د اوړې د حرکت عمومي اندازه کمه شي. نو کله چې تاسو د تشخیص مرحله ته راشي، ام آر آی تر ټولو غوره معیار دی تر څو وګورئ چې دا بشپړ شلېدلی دی یا نیمګړی شلېدلی دی او که نه یوازې التهاب لري. که دا د عضلې د شلېدو لومړنۍ مرحله وي یا نیمګړی شلېدلی وي او ناروغ هم ډېر فعال ژوند ونه لري، نو موږ ناروغ ته وایو چې سموده استراحت وکړي. موږ ناروغ ته وایو چې خپل فعالیتونه بدل کړي، لکه دا چې لاس د سر پورته نه پورته کوي. موږ ناروغ ته وایو چې فزیوتراپي وکړي تر څو عضله قوي شي او انعطاف یې زیات شي. په پیل کې که درد ډېر وي نو موږ ورته د درد ضد او التهاب ضد درمل ورکوو. همدارنګه موږ له ناروغ څخه غوښتنه کوو چې د الټراساوند په بنا فزیوتراپي ترسره کوي تر څو سوزش کم کړي. په ځینو مواردو کې کله چې محافظه‌کاره درملنه ګټوره نه وي نو ممکن جراحي ته اړتیا وي، په ځانګړې توګه په هغه حالتونو کې چې بشپړه اوښکې یا لوی اوښکې وي. معمولا درد ډېر شدید کیږي، په ځانګړې توګه د شپې چې تقریبا ټول فعالیتونه اغېزمن کوي. د قوت د پام وړ کمښت هم شته ناري. که جراحي ته اړتیا وي نو جراحي دا د ارتروسکوپي یا عینه. ارتروسکوپي جراحي اساساً یو لږه مداخله کوونکې کی هول جراحي ده چې پکې موږ د کوچنیو انکرونو او ټوکرونو په وسیله د سوپراسپیناټس شلېدلي تندون بیرته نسلوو. دا جراحي ډېر کوچنی داغ پرېږدي او تقریبا بې درده وي. ناروغ باید 2 ورځې په روغتون کې پاتې شي او له جراحي وروسته 3 تر 4 اونیو پورې ورته سلینګ ورکول کېږي او بیا د راتلونکو 4 تر 6 اونیو پورې د فزیوتراپي ځانګړی پروتوکول تعقیب کېږي. په نورمال ډول ډېرې ناروغان د 3 تر 6 میاشتو پورې په بشپړ ډول روغ کېدای شي. خو د دې ټپ د مخنیوي لپاره هم لږې لارې شته. تاسو باید تل جیم ته له تګ دمخه مناسبه ګرمي وکړئ. همدارنګه تاسو باید د درنه شیانو د پورته کولو ښه ډډه وکړئ چې په ټکان سره وي. تاسو باید تل د اوږو د پیاوړتیا تمرینونه وکړئ، حتی د معمول په توګه.
او که چیرې ستاسو په اوږه کې د شپې درد وي چې ستاسو خوب ګډو وي نو له پامه یې مه غورځوئ، خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو په عمومي ډول د سوپراسپینیټس او اوښتې کېدل یو ډیره عامه موضوع ده او وختي تشخیص کولی شي تاسو له جراحي څخه وغوري. نو که تاسو د اوږې له درد، د شپې له درد یا د لاس پورته کولو ستونزه لرئ یا د سر پورته فعالیت کې مشکل لرئ نو باید خامخا خپل ډاکټر ته مراجعه کړئ چې که چیرې سوپراسپینیټس ستونزه وي تاسو ته به سمه درملنه وښیي.